د خیر د خیر دا لا به بلال اخلم سیده جړه په چراګام ولسوالۍ کې وو کوي پاجوان میرا وزي د جانا انت نګدي کوي الله می محبوب کا دردان ته نګدي کا د خدای می غختلې راي نکړي ستاد یاري چغي می وهلې ډیر نه ګوپی خوړل غاګ مکړه نه یې ګوپی خوړل تذکره الکترونیکی تذکره او دیش افغانۍ راوړه زما دفتر له راشه سیده موږ په دې خپرونه کې کیمراماني کوي او دومره اشارې کې کلی دا شي او کلی چې داسې شه ستړي لوپي د انجینران لاړو که نه لکه داسې انجینر ته نه پوښتنه کړې وه چې څونه برې ده ورته ویلي چې سپي سره لس ایچ ڈی زمانہ بم کوي چې ایچ ډي څه معنا ایچ ډي مطلب زما وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه ستړي مشه جوړ په خیر پدې ته ما چې د صحت جامع پرتنه ولري زه سراج الدین پژواک او پڅنګ کې عمران شینواره په چراګام ولسوالۍ ته راغلی وو چکر خپرونه ده دلته به نو د ځوانانو سره ټوکې ټکالې وکړو شینواره صاحب ستړی مه شي ښه رالاس په خپرونه کې ډېره مننه کور ودان دا راکې کمدیز نه درو غږیږي زه هم چې همدیز نه وغږېږي ځکه میک اواز اخلي اواز کش کوي او ښه ټیټ درنو لیدونکو سلامونه ستړي مه شئ وخت مو په خیر لکه څنګه چې پژواک صاحب یادونه وکړه راغلی یو په چراګام ولسوالۍ ته او نن مو له ډېر وخت وروسته وغوښتل چې له پژواک صاحب سره یو ځای یوه ځانګړې تفریحي او په زړه پورې خپرونه ستاسو دپاره ثبت کړو او تر تاسې در ورسو نو لیدونکو له دې وروسته به انشاءالله اکثره وخت یا ډیری وخت زه له پژواک صاحب سره یو ځای په خپرونو کې راځم دا به له موږ سره راځي ځکه چې اکثره هیوادوالو او اکثرو مینوالو همدا پوښتنه م کوله او یو شک ورته پیدا شوی چې ګواکې پژواک صاحب له شینواري نه خفه شوی دی او جدا شوی دی خو نه داسې څه نشته دی یوازې ځینې مشکلاتو او ځینې موضوعاتو چې هغې موږ جدا کړي وو او هغه مشکلات موضوعات انشاءالله حل شوي دي نو له دې وروسته به موږ له هر ادرسه چې راځو یو ځای به راځو بله خبره ده چې تر د کیمرې شاته مخلص صاحب ولاړ دی هغه نو جالبه خبره دا ده چې زموږ په دې خپرونه کې کیمراماني کوي او دومره اشارې کې کلی دا شي او کلی چې داسې شه ستړي کړو مسلکي سړی دی ځکه اشارې کوي مسلکي سړی دی بالکل نو لیدونکو تاسې زما وطن یوټیوب چینل له ادرسه مونږ ګورئ دا در سره سبسکرایب کړئ دا در سره شیر کړئ تر څو زموږ خوندورې ویډیوګانې تر تاسو در ورسیږو نن به په دغه کلیوالي خپرونه کې تاسې کلیوالي ژوند وګورئ تر څنګ ځوانانو سره موږ ټوکې ټکالې کوو د هغوی نه جالبې خاطرې اورو او تر تاسې در رسو او د دې ځای له رسم و رواج هم تاسې خبرو نو هیله ده چې راسره اوسئ مننه شینواري صاحب کور ودان شینواري صاحب ماشاءالله خبرو کې ماستر دی ډېرې خبرې کوي او هره خبره ماشاءالله د فن نه ډکه ده نو لیدونکو راځئ د دې خبرې ډېرې خوږې دي ډېر نشي پاتې کېدلی راځئ خپرونه باندې پیل کوو البته شینواري صاحب بیا هم مخکې یادونه وکړه چې کیمرې شاته مخلص صاحب ولاړ دی نو ځئ تر وروستۍ به ورسره ملتیا وکئ او شینواري صاحب څه چې ځو
قدرمندو خوږو بیا هم ستړي مه شئ ښه راغلاست تاسو ګورئ چې یو ښکلې زبردست ساحه ده چمن کې شینواری صاحب او ګلالي ځوانان ماشومان راسره ناست دي ټوکې ټکالې به ورسره وکړو تاسو ستړي مه شئ ښه راغلاست په روانه کې څنګه یې تم ستړی مه شئ ډېره مننه زه دا پرېښودم د خیر د خیر دا لا به بلال اخلم صحیح ده جوړه شینواری صاحب څنګه دا ماشومان سره لګه بشپ لګه ولا خیمه ټول لیدونکو ته سلامونه مینه قدر احترام لکه څنګه چې پژواک صاحب خپل خبرو کې یادونه وکړه کنه موږ په انټرو کې یادونه وکړه پیل کې چې د پچیراګام ولسوالۍ ته راغلي دا نو ډیره بهترینه ساحه لري ډیره زبردسته هوا لري بهترینه منظره لري دا ځای نو دغه منظرې به هم په تاسې وګورو او د دغې ماشومان سره به اوس خبرې اترې وکړو او چې دوی څنګه دي ژوند زندګي څنګه د نن به څومره ورانې کړې ظالمه د خدای څومره جامې به یې خیرنې کړي زه به پیل د دغې نه وکړم جامې خو ته هم خیرنې کړې شینواری صاحب پروا نه که ماشومان سره چې دغه کېږي جامې به خیرنې سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته آفرین څنګه یې نوم د څه دی نوم مې عمر دی عمر او تخلص عابد عابد عمر عابد ماشاءالله څومره ښایسته تخلص د کوم ځای پچیراګام ولسوالۍ پچیراګام ولسوالۍ ډوډۍ ده خوړلې او څه شی ده خوړ غرمه وایه که نه الوګان نه ګوپي خوړلې غاږ مه کړه نه یې ګوپي خوړل ښه ډېره مننه عمر عابد صاحب خوشحاله اوسې کور ودان دا راته ووایه چې څوم سیم کې پنځم څوم نمری اوله نمره ماشاءالله ناسې د نوم اول دی که تکړه استعداد درکې شته نشته الحمدلله ښه الحمدلله ډېر ښه او مضمونونو کې د کوم مضمون ډېر خوښېږي عربي دی ولې خوښېږي ښه ژبه ده بس ځکه چې دا اسلامي ژبه ده که نه ښه ډېره مننه کور ودان خوړو کې د څه ډېر خوښېږي نه خیر ډاډی وایه خانده مه ډاډی ووایه ډاډه ګوپیان که نه زما لوبیا ډېره خوښېږي زما وریجې وریجې او غوښه نه دا ښه نه ده ولا دا خېټه پژواک صاحب خبره او بالکل نه ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسې ته دا هم راته ووایه که نه د مشفق صمیم خبره که نه چې لوبغاړو کې د کوم لوبغاړی خوښېږي د کرکټ لوبغاړو کې کریم جنت ماشاءالله را زنده آباد ښه بالر دی ګوره کریم جنت صاحب که زموږ غږ اوري مینوال دی پیدا شو دلته په ننګرهار په چراګام ولسوالۍ کې ډېره مننه کور ودان دا راته وایي چې نن چېرته لاړې څه دې وکړه سهار چې راپاڅېدې له خوبه او کم کارونه دې ترسره کړه سهار بس چې خوب نه راپاڅېدو بس مونځ هم وکړې بس بیا مخ د وې نه انځول اول مې اودس وکړو بیا مونځ وکړو بس بیا هم چای وڅښلو بیا راغلو دلته کرکټ هم وکړو کرکټ چا سره دې میچو دلته بل کلیوالا سره ښه ته څه غواړې راتلونکي کې زه غواړم چې مانه یو غټ عالم ووځي عالم خدای دې حق پرست عالم درنه وباسي ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسې پژواک صاحب دغه څنګ کې پهلوان سره ته خبرې وکړه زما لاس نه وررسي صحیح ده دا وایي دا پهلوان وایي د شینواری صاحب ژړا مې ډېره خوښېږي که نه تا لږ مخکې ژړا وکړه که نه همداسې ده که نه خیر چاکلیټ به ورته نه ورکړي صحیح ده څنګه پهلوان ستړی مه شي خیر اوسې مننه صحت مبارک دی څنګه دی ښه دی ښه دی څوک ښه دی ما صحت ستا صحت که ښځه سمه ده نوم دې څه دی فیصل تخلص لري که نه لري لرم لري ښه ډېر ښه څنګه صحت دې څنګه زندګي څنګه تېرېږي ښه تېرېږي ښه تېرېږي دا سړی پېژنې نه نه پېژنې شینواری مه که نه توکه شامودین شینواری ښه دا نه پېژنې ته ګوره پېژنې به خو زه خیر مکتب خو وایې که نه صحیح دا راته وایه چې شعر و شاعري دې خوښېږي که نه خوښېږي مې که نه هغه ملګري راته وویل ښه ترنم کولی شي څنګه ترنم کولی شي ښه کار داسې کار به وکړو چې ترنم به شروع کړي شینواری صاحب بدرګه درسره وکړي صحیح ده که نه نشم ویلی الله می محبوب قدردان تا نږدې کوي الله می محبوب قدردان تا نږدې کوي په ژوند مې روزي د جانا انت نږدې کوي الله می محبوب قدردان تا نږدې کا بالکل دا ګوی تا نه ګوی دا تکړه ده ښه تا نه دا تکړه ده زه بیا غلط شوم که نه ښه ډېره مننه خوشحاله اوسېږي ذهني پوښتنه څنګه یوه ذهني پوښتنه درنه وکړم وکړه تا کومه پوښتنه زه د شینواری صاحب که زه درنه پوښتنه وکړم ښه دا پوښتنه ته ځواب کړه که ته ځواب نه کړه یو وچ کلک له کلمو ډک دا څه شی ده وچ کلک له کلمو ډک ظالم دا ګوره کټ
کټ چې هغه پټي دی دي لکه کلمې هماغه پخوا هماغه ښه کنه ډېره مننه سړی تکړه دی ښه کور ودان هغو نه هم شی واوره څنګه تاسو خو شی نه وایي خپل نوم خو ووایه سړی مدثر او ستاسو نوم څه دی هغه شینواری صاحب کنه دغه هلک ډېر لاس تر ځینې ناست دا څه مشکل خو به نه وي کنه دا ګوري ډېر خفه نه خفه یې مه خفه کېږه ښځې لږ وخاندې ټول ډېره مننه کور رمضان خوشحاله اوسېږي ژوندي اوسېږي شینواری صاحب ماشومانو سره بنډار وکړه ماشومان ګلالي دي ښکلي دي او د دوی هر لفظ اچھا خبر د مینې او عاطفې نه ډک دی بالکل او تا هم سره د خپل د دوی په ژبه خبرې وکړې بالکل ډیره مننه پژواک صاحب دغه ماشومان به ان شاء الله د راتلونکي رهبران چې صحیح روزنه وشي صحیح پالنه وشي او د دوی هغه کوم حقوق چې دي هغه په ځای شي او د ماشومانو ژوند خو داسې دی د وړکتوب ژوند داسې لکه باچایي هر شي نه سړی بېغمه کنه په خپل واک او دغه باندې بس یو مهربانه نه ګرځېږي نه غم شته نه عشق شته نه مینه نه د وړو بوجۍ غږ پسې نه د باټینګرو نه د ګوپیانو بس آزاده زندګي دا خو د بازار نه باټینګر او ګوپیان راوړي دا به هم روپۍ به پکې پټۍ کنه په دې خاطر یې راوړي خیر موږ به هم همداسې کړه چې مشر ورور به روپۍ راکړی 100 روپۍ به راکړي 50 به هم باټینګر راوړه 50 به هم جیب ته کړه سخت به خوشحاله په دې خاطر به هم بازار نه راوړه چې ګټه به هم نو بیا به هم بهانې جوړول چې زه مریض یم یا بل شي یا بل شي بالکل مننه لیدونکو راځئ راسره پاتې شئ خپرونه دوام لري په چراګام ولسوالۍ کې کوچنیان سره مرکې وکړي راځئ نو ګرځو تاسو به دا منظرې هم وګورو او په څنګ کې به د کلیوالو سره خبرې اترې هم وکړو څنګه شینواری صاحب بالکل ډېره مننه درنو لیدونکو ډیره مننه چې راسره یاستئ خپرونه په مینه راسره ګورئ الله هم په چراګام کې و دلته نو یو ښایسته کلی دی باران هم شروع شو موسم بیخي خوندور شو نو ومو غوښتل چې له پټو یو څه راوځو او دې کلو ته راشو دلته یو ځوان مخې ته راغی له ده سره به خبرې اترې ولرو ټوکې ټکالې به ورسره وکړو تر څنګ د زړه خواله به ورسره وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه څنګه یې شکر دی صحت د ښه دی په خیر یې نوم دې څه شی دی اورنګزیب نیکمل ډېر وبخښه پژواک صاحب ډېر وبخښه نوم دې څه شی دی لیدونکو ته ځان معرفي اورنګزیب نیکمل دی نیکمل صاحب څنګه یې شکر دی الحمدلله ژوند زندگی څنګه ده الحمدلله تاسو ښه السلام علیکم کاکا ښه جوړې خیر اوسې ډېره مننه اورنګ نیکمل صاحب نیکمل صاحب څنګه یې شکر دی الحمدلله تعلیم مو څومره کړی 12 کاله مې تعلیم کړی اوس په سپینغر پوهنتون کې هغه زموږ یو کلیوالو ساده ګل کنه هغې نه یې پوښتنه کړې وایي څومره تعلیم دې کړی وایي دومره ما یې اوس ته ونیو چې دومره ډېر ښه ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ دا راته ووایه چې څنګه دی کلیوالي ژوند څنګه دی دلته الحمدلله ژوند خو بیخي ښایسته روان دی او ډېر یو ایچ ډي موسم دی ایچ ډي که ایچ کی ایچ ډي ایچ ډي یو خو هغه ایچ کی مې که نه هغه څه رقم موسم ایچ کی خو دلته ځکه سر نه دا کلیواله ساحه ده ایچ ډي اوس معنا به هم کوي چې ایچ ډي څه معنا ایچ ډي مطلب دغه صفا ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ واده دې کړی نه مجرد یم نو بیا څنګه ته چې نیکمل صاحب دا چې دی د مجردانو رئیس دی خلکو ته ودونه کوي خپل واده نه دی کړی نو که واده کې ثبت نام فورمه بدل کړو بس تذکیره الکترونیکي تذکیره او دیش افغانۍ راوړه زما دفتر له راشه صحیح ده دفتر دې کوم ځای کې دی د هغې کې مې اسلام پلازا کې شام الدین پلازا دا معاون دی ښه صحیح شو ډېره مننه کور ودان شینواری صاحب موږ خو ودونه نه دي کړي که نه ته دومره ودونه کوې دا سر کم کار دی دغې کې چل دی که نه چاته یا ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ غرمې ډوډۍ ده خوړلې هو څه شی دی وخوړ ډېر رښتیا خبرې واده ته لاړم دا اوس د ښاره راغلم چې واده له تللی حتما به دې ګوپي خوړلې نه رښتیا غوښه وریږي ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ لږې پوښتنې ته هم تر وکړه که نه زه به ترنه غوښتنه وکړم ها چې کوم ترنم ورسره یې که نه یا مطلب
کومه ټپه ده سره نو کتونکو ته وړاندې کړه یاره د دې شي نو خو دې باقي شوه ولې لمو قرضداري دې پار نه راغلی شنواري صاحب دا څه وایي داسې قرض بند دی وکنه موږ په لوحه لیکلي قرض بند دی څه شي درته وایم یو څه وایم مړه یاره دا په داسې چوکاټ نه بار نه ډېره خبران وریږي راشه کنه چرګ مالل کړی وطنې وریجې ما عمر سره پخ کړي دي څومره زیات برداشت یاره تم داسې یو ټوکه راياده شوه وایي چې کوم کور ته د ډبلیو پي د انجینران لاړو که نه لکه داسې داسې انجینر ته نه پوښتنه کړې وه چې څونه برې ده ورته ویلي چې سپي سره لس نه هغه داسې چې د میږي سره لس ډېره مننه دا سپی ډېر مهم دی که نه سپی وفادار وي پوه شوې او ځکه بالکل دا سپی یاد کړی دی میږه خو وفادار نه وي بس کوم طرف لاړه چې لاړه ده بالکل ډېره مننه وروستیو کې څه پیغام لري درنو هیوادوالو ته هیوادوالو ته مې دا پیغام دی چې خپل ځوانانو ته بالخصوص چې خپل تعلیمونه وکړي او او تا تعلیم نیمه کې پاتې شوی نه اتې ما تعلیم جریان لري چې خپل تعلیمونه وکړي نشي توکو څخه لاس واخلي ځان وساتي احترام وکړي مور و پلار احترام وکړي او نور ودونه ځان له وکړي او شینواري صاحب ته نه کومه غوښتنه لري که نه لري زه لږ وخاندم مړه زه زما دا غوښتنه ده وخانده ډېره مننه ټول ودان خوشحاله اوسئ چې وخت دې راکړه درنو لیدونکو لا هم په چراګام ولسوالۍ کې یو راسره اوسئ زموږ خپرونه ایچ ډي موسم دی دوام لري او ایچ ډي موسم د دې نه وروسته پروفیشنل ډېره مننه کور ودان خوشحاله قدرمنو خوږو بیا هم ستړي مشئ ښه راغلاست جوړ په خیر په چراګام ولسوالۍ کې یو تاسو ځینې شاټونه او ویډیوګانې وکتلې چې د ښایستونو یوه نمونه ده تاسو هم کولی چکر دې پار راشئ شینواري صاحب محترم ځوانه سره څنګه ولاړ دی بالکل ولاړ دی ښایسته ځوان دی زما ورته نه ښایسته دی بس نور یې ما ته پرېږده څنګه یې صحت ده ښه دی په خیر نوم دې واخله لیدونکو ته نوم یې احمد اتل دی چراګام ولسوالۍ احمد اتل اتل صاحب څنګه لږ تیزه خبر کړه زما دا غوږ بند دی ښه احمد اتل احمد اتل اتل صاحب څنګه ژوند زندګي څنګه ده شکر دی الحمدلله خیر په کومو کارو مصروف یې فعلا خو وزګار یم وزګارو کارونو مصروف دی ښه د ننګرهار میخانیک انسټیټیوټ دی برکې مینوي ډېر دا اوس کار نه شو شینواري صاحب دا زه دا وزګار تر یم ټولو مهم کار دی ښه خو دستي رخصت دی وزګار دستي یم اوس خیر رخصت دی ډېره مننه اتل صاحب اتلولي دې کړې که نه یاره کوي به کوم انشاءالله اراده لري اراده لرم شاید دوی کی ستا په نظر شینواري صاحب دا په کومه برخه کې اتلولي وکولی شي دا چې دا کومه برخه شروع کړې ده انجینرۍ برخه کې انجینرۍ برخه کې دا به داسې وي انجینري چې انشاءالله وطن ته به خدمت کوو د زړه د اخلاص به یې کوو ډېر خوشحاله اوسېږي نو شینواري صاحب څه به ورته نه واورو څه ورسره دي همداسې بس زه به یو څو پوښتنې اول ده؟ درته پوښتنه ده. واده دې کړی نه واده مې نه دی ښه کوژده دې کړې نه نامزد شوی نه هیڅ شی هم نه دی کړی ښه ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ د دې ځای ژوند څنګه دی په چراګام ولسوالۍ او د دې کلي نوم څه شی دی شکر دی د دې ځای ژوند خو بیخي نن سبا وخت کې پاچاهي ده او ښې شنې ساحې دي دلته خلک د نورو ځایونو نه چکر ته راځي دلته او د ټولو ښه ساعت تېرېږي ښې ساحې لري د دې کلي نوم څه شی دی د دې کلي نوم اوس فعلا دا په پاس صبر کې حسابېږي پاس صبر کوم ځای کې ولاړ یو خو یادېږي په لنډه خیلو ډېره مننه کور ودان څه به درنه واورو غزل دا چې موسم مې چې ډېر باراني موسم دی ښایسته زما په خپله فکر او نظر دا دی چې ښایسته شولۍ غټې وریجې نه او دا د کپري او بس پرې ته راتاو کړي څوک پرېږدي هم ځان سره نه او ښایسته یې بس خورې او باران ورګي چې کوټه کې ورته هغه به هم درته تیار د بېوسۍ چغې مې ووهلې د بېوسۍ چغې مې ووهلې د زندګۍ چغې مې ووهلې د زندګۍ چغې مې ووهلې د خدای مې وغوښتلې رایې نه کړې
د خدای مې وغوښتلې رایې نه کړي ستا د یارۍ چغې مې ووهلې ډېره لیدې ستا د یارۍ چغې مې ووهلې د زندګۍ چغې مې ووهلې د زندګۍ چغې مې ووهلې ژوند مې خفګان کې تیر که دې لپاره ژوند مې خفګان کې تیر کړ دې لپاره د خوشحالۍ چغې مې ووهلې د خوشحالۍ چغې مې ووهلې د زندګۍ چغې مې ووهلې د زندګۍ چغې مې ووهلې د بېوسۍ چغې مې ووهلې د بېوسۍ چغې مې ووهلې د زندګۍ چغې مې ووهلې اوسې کارام کې انتظار یم درته اوسې کارام کې انتظار یم درته په بې صبرۍ چغې مې ووهلې په بې صبرۍ چغې مې ووهلې د زندګۍ چغې مې ووهلې د زندګۍ چغې مې ووهلې بغیر له تا نه چا وانه اورېدلې بغیر له تا نه چا وانه اورېدلې سپینې سپوږمۍ چغې مې ووهلې سپینې سپوږمۍ چغې مې ووهلې د زندګۍ چغې مې ووهلې د زندګۍ چغې مې ووهلې د بېوسۍ چغې مې ووهلې د بېوسۍ چغې مې ووهلې د زندګۍ چغې مې ووهلې ډېره مننه ډېره مننه قربان دې شم خوشحاله اوسېږئ الله یې لره ډېر ښایسته موسم باراني او بل د خلکو په زړونو کې دغه الفاظ ننوځي هر سړی پکې خپل تصویر ګوري څنګه شینواری صاحب شینواری صاحب ډېر زیات خاموشه کو ډېر خوند یې وکړ ډېر ښایسته غږ دی او یعنی د غږ خواږه دی لا ډېر شه الله دې وکړي چې نور هم خواري او هڅه وکړي چې لا پسې ښکلی شي ډېره مننه کور ودان الله یې لره زړګی ښه وخت کور ودان زما وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دغه کلیوال تفریح خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسېږي په چراګام ولسوالۍ ته راغلي وو دلته مو تاسو ته کلیواله خپرونه ریکارډ کړه شینواری صاحب تا نه مننه ډېره مننه کور ودان درنو لیدونکو مننه چې تر دا مهاله یې وڅارلو خپرونې په مینه راسره کور ودان شینواری صاحب خدای په اماني ورسره کوو تر بیا پورې ښې چارې ښه وخت الله په امان د داسې ښایسته خپرونې لپاره زموږ چینل تعقیب کړئ الله په امان